په سعودي عرب کې به تاسو خپل وی پی ان څنګه هایډ کوئ. دلته کې خو تاسو ته پته ده چې په سعودي عرب کې وی پی ان څومره په سختۍ سره منع کړې ده. که تاسو سره وی پی ان چرته شرطه په موبایل کې گیر کی نو تاسو ته 50,000 ریال پورې جرمانه درکولای شي او 15 کال پورې جیل تاسو ته درکولای شي. په دې ویډیو کې درته مکمل طریقه ښیم چې تاسو په خپل په موبایل کې وی پی ان څنګه هایډ کوئ. د هغې سره به چانسز ډیر زیات سیوا شي او تاسو په موبایل کې به وی پی ان څوک نشي راويسته. راځي وطن والو چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو سره لایک شیر کړئ، پیج د سره فالو کړئ. د نه علاوه وطن والو که څوک ما سره رابطه کول غواړي زما انستګرام ته راشئ. ما په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی، هغه چینل د سره لازم سبسکرایب کړئ. راځي چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. خا وطن والو د دې لپاره به تاسو خپل ګوګل کروم کولاو کړئ او په دې کې به تاسو لیکئ فایل پی سی آر. په دې اولنی سایډ به کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ دلته کې به تاسو لیکئ وی پی ان، صرف وی پی ان ولیکئ، بیا په دې سرچ باندې کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ د اولنې کوم وی پی ان چې راځي بیسټ په دې به کلیک کړئ. په دې چې کلیک لاندې براشي دی ډاونلوډ بٹن ته، په دې به کلیک کړئ او دا اپ په د ځان سره انسټال کړئ. پی ان ډاونلوډ کړئ دی. تاسو به د ټولو نه اول وکئ چې خپل سکرین به داسې را لاندې کړئ او په دې پنسل به باندې به کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ بیا به په دلته کې په دې ایډیټ باندې په بعضې نه موبایلو کې مختلف شو کیږي. په دې ایډیټ په کلیک کړئ. دې نه پس په بیا لاندې تاسو ته دا اپ شو کیږي. تاسو ته دا سجیسټ کړي آپشنز دي چې وایي دا پکې اډ کړئ. ټیک ده، نو تاسو پکې دې وګورئ دا وی پی ان دا وګورئ. په دې اخیره کې دا موږ ته شو کیږي کویک کنیکټ. نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ دا به بیا د دې ځینه تاسو ډن کړئ، بیا به دوباره تاسو دا ډن کړئ. اوس د تاسو ته ښیم چې دا وی پی ان به تاسو څنګه کنیکټ کوئ. وی پی ان اوس هم زموږ سره چې کوم دی دلته کې شو کیږي. نه د دې دپاره به تاسو خپل سیټینګ ته راشئ. سیټینګ ته چې راشئ نو تاسو په دې سیټینګ کې دا ولیکئ هایډ اپ. دا به سرچ کړئ. چې سرچ کړئ تاسو ته دا اولنې اپشن راځي هایډ اپس ان هوم اینڈ اپ سکرینز. په دې به کلیک کړئ. په دې باندې دوباره کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ اوس په کې موږ دغه اپس ګورو. ښه، دا تاسو په دې سرچ کې هم کتای شئ. په دې سرچ کې به موږ سرچ کو وی پی ان. نو دا زموږ سره راغی وی پی ان. دا اولنې کم چې دی دا دی. په دې به کلیک کو، موږ لاندې نه ډن کو. چې ډن شو اوس په موږ وزو ګورئ وی پی ان زموږ هایډ شو. تاسو کته شي دلته کې د دې کیمرې سره شو کېدو د دې ایکسپرت را سره اوس نشو کېږي. دلته کې دې زینه هایډ شو. خا وطنوالو یو پیر په ما ټرای وکړو خو ما وی پی ان نو کنیکټ کړل. نو تاسو به کوشش وکړئ چې تاسو خپل وی پی ان یو مرتبه چې کوم دی کنیکټ کړئ. نو په دې کنیکټ په کلیک کړئ، بیا په دې اوکې باندې کلیک کړئ. دا به ناٹ ناو کوي، دا به نو تھینکس کوي. نو زمونږ وی پی ان چې دی هغه د رومینیا سره کنیکټ شوی دی. ټیک شو، دې نه بیا اوس مونږ وزو وی پی ان اوس بره زمونږ سره کنیکټ دی. تاسو کته شي چابي. ټیک ته دا چابي تاسو شو کیږي او وی پی ان په موبایل نه هایډ شو. ټیک شو، دا چې اوس هایډ شو تاسو په موبایل کې اوس وی پی ان نه ښکاریږي، هغه مونږ هایډ کړی دی. سکرین به داسې راکته کوي مونږ وی پی ان اډ کړو. نو دا تاسو کته شي کنیکټډ شو کیږي. نو چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو دا به بند شي. اوس په مونږ دوباره کلیک کوو نو ګورئ دا به اوس چالو شي. ګورئ بره چابي راغله، بند شو، چالو شو، برکته شي. دا چې هم دی دا په بعضې موبایلو کې کار کوي، په بعضې نه ممکن نه کوي. نو که ستاسو کم موبایل هغه ماته په کمنټ کې ووایه، زه به بیا تاسو ته جواب درکړم چې آیا دا په دې کې کار کوي او که نه کوي. ډېره مننه، د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.